علیکم ګرانو مینوالو زه د بوډۍ لوکې د بوډۍ خبرې ایجنسۍ لوکې د کوی په علاقه کې یم. دلته نوستو ملګرو سره ګپ شپ هم لګوو. موږ د یو ښه نوموړي تکړه شاعر انقلابي شاعر سره نوستو او خبرې اترې سره کوو. د کایل صاحب یو شعر دی چې تا په زړه کې پټ کړم او د دې کړم، تا په زړه کې پټ کړم او د دې کړم، ما خو ته ښکاره کړلې غزل مې کړې. د کایل صاحب نور هم داسې ښه شعرونه شته، ښه لیکته کتاب یې هم راغلی رای. اوس یې په یو نوي کتاب باندې هم شروع کړی دو او چوپ کېدو یې ایښی دی. نو مونږ څو د کایل په طرف باندې چې ته یو څو پوښتنې وکړو. کایل صاحب دا راته ووایه چې وخت څنګه تیر کړی دی او څه وخت ژوند دی زندگی دی څنګه تیر کړی دو او غزل د کومه نه شروع کړی رای؟ څومره وخت وشو چې غزل لیکې؟ الحمدلله د الله ډېر احسان دی، کوم رحم چې الله رب العزت په مونږ کړی. مونږ د دومره احساناتو عادت نه یو، خو بیا هم د الله ډېر شکر ادا کوو. شاعري خو ما 1995 نه شروع کړې رو او په دغه موضوع باندې چې پښتون زه وینم او زری پښتون چې کم ثقافت کم روایت دی په دا کې سترېږم، نو لازم خبره رو چې زه به همدغې نه تاثر اخلم او په دغه باندې مو لیک دی. او د وخت ډېر سختو سره مخ شوي یو او ډېرې خوشحالۍ موقع هم راغلي دي. په 2003 کې د ډېرې مجبورۍ لوسه زه هم بهر ملک له لوړلم چې بیا په 2008 کې واپس راغلم. همدغسې دغه سلسله روانه رو او تر ننه پورې. او بیا هم تاسو شکریه ادا کوم چې تاسو دومره ټایم وکړلو موږ له راغلو. تو څه وویل غزل د کم سن کې شروع کړی رای؟ د غزل په باره کې ورته لږ بیا د نظر په وچوه. په 1995 کې مول غزل شروع کړی رای، دغه ابتدا مې کړی 1995 نه. زیات غزل د په څه شي باندې لیک ته په څه شي باندې کړی رای؟ په غزل د کړی رای، چاربیته براکو داسې ټاپیزه وغیره دا تو په دغه شینو کې تو لیک کړی رای؟ زیات تر خو زه غزل لیکم او نظم مې هم لیکلی رای، چاربیته مې هم لیکلی رو، دغسې ټپیزې او کم چې نوی صنف ته اسرارتل په وړاندیز باندې کړی او ټکوریزې. نو سلګي په کتاب کې ټکوریزې په 2م لمبر باندې مو د هغې ابتدا کړی رو. جی ها داسې کم کتابونه خو دوه راغلي دي، دغه کتابونه څه نومې دي؟ هغه کتابونه باندې لږ نظر ورته واچوه. مو خو کتابونه یو کتاب نومر او پښتون آواز او 2م نومر سلګي او د 3م چې کوم اسه کړی رو نو دغه نومرو ارمان مې هغسې نیمګړی رای. ارمان مې هغسې نیمګړی دی. ګرانو کتونکو د کایل صاحب نه د ارمان مې هغسې نیمګړی دی. د دغه کتاب راتلونکو غزلو کې یو غزل وروو د کایل صاحب نه چې یو ښه غوندې غزل ورته ورووي. امید دی چې تاسو به هم خوښ شي. کایل صاحب یو غزل ورته ووایه. د غزل نه مخکې به ته زه 2 شعرونه ووایم چې ملګرو څوک په مې خبر نن تر باداره یوسي، ملګرو څوک په مې خبر نن تر باداره یوسي، د تندې مړه شو غره لمن کې د تنظرو بچي، او باز خو د غره په څوکه ناسته انتظار کې د ښکار، باز خو د غره په څوکه ناسته انتظار کې د ښکار، چې کله به پنجو کې اوچت کم د کونترو بچي. او غزل دی هم مې سوځېږي ثقافت هم مې کلتور سوځېږي، هم مې سوځېږي صحافت هم مې کلتور سوځېږي، او احساس مې هر وخت د حالاتو په تنور سوځېږي. او زه پې دردېږم چې هر څه وي د کور خلک یو، زه پې دردېږم چې هر څه وي د کور خلک یو، یو خواته زه شوم لمبا بل خوا تربور سوځېږي. او زما د قام باداره سله دغه سوچ نه کوي، زما د قام باداره سله دغه سوچ نه کوي، کومه ګناه دې کړي ورور په کم کسور سوځېږي. او یو د غربت څپېړې بل خوا د واکدارو ظلم،
یو د غربت سپېړې بل خوا د واکدارو ظلم د مور په غېږ کې هر پښتون بچی مجبور سوځېږي او کیل کړي هڅه چې پښتون په یو ټغر راغونډ کړي کیل کړي هڅه چې پښتون په یو ټغر راغونډ کړي ځکه چې وینه مه پښتو شوله چور چور سوځېږي. ډېر زبردست ډېر ښکلی. ګرانو کتونکو دا و کایل صاحب چې ښکلی غزل مو ته ور وویله. کایل صاحب یو بل غزل که تو مونږ له مخکې کړو یو غزل چې دستا باڼه لکه خیبر پښتانه دستا باڼه لکه خیبر پښتانه او سم په سنگر دي نن ببر پښتانه ډېر زبردست. او زه یې د یو وجود په شانتې ګڼم زه یې د یو وجود په شانتې ګڼم هغه که لر دي او که بر پښتانه ډېر زبردست. او خال د غازي شولو د مخ په مورچا خال د غازي شولو د مخ په مورچا نسی گزار لرزیګر پښتانه ډېر زبردست. او زی چې کایل د قلم مرسته وکړو زی چې کایل د قلم مرسته وکړو راوي خوي د خوب نظر پښتانه. ډېره مننه کایل صاحب. ډېر ښکلی غزل کایل صاحب ډېر ښه غزل یې ورته وړاندې کړې. ګرانو کتونکو چنار ټي وي د مونږ چینل دی. چنار ټي وي د مونږ د پښتنو د کلتور د سیرو لاندې دی. په چنار ټي وي کې به مونږ داسې ښې غزلین لکه کایل صاحب څنګه ښه غزل دوه څو شعرونه مونږ له وړاندې کړل. مونږ به په چنار ټي وي کې فني هم وروړو خبر به پکې هم وروړو خو یو خبره رو چې چنار ټي وي لایک کو سبسکرایب یې کو او شیر یې کو ویلې چې د ښه خبر خورول خوي او نور خلکو لا ته فایده راسیږي. مننه والسلام.